السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، یو وظیفه درخیم د مخ د دانو د ورکېدلو لپاره. اکثره ملګري کمنټونه کوي چې موږ ته یوه داسې وظیفه وښیه چې په هغه سره موږ د مخ دانې ورکې کړو. نو نن زه تاسو ته دوستانو یوه ډېره خوندوره وظیفه درښیم او د دې په باب باندې ډېر احادیث هم راغلي دي. ډېره خوندوره وظیفه ده. که چیرې تاسو په هغه وظیفه باندې عمل وکړئ او هغه وایاستې، انشاءالله ستاسو د مخ به هغه دانې مکمل ورکې شي، بلکې پر بدن د هر اجزا باندې چې مې دانې وي د دې وظیفې په برکت سره ورکېږي، بیا خاص کر پر مخ باندې. الله تعالی جل جلاله انسان په ډېر خوندور شکل، په ډېر ښایسته شکل کې پیدا کړی ده، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی موږ الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ما انسان په خوندور او په ښایسته حسن شکل کې پیدا کړی ده. نو انسان لره په کار ده باید چې د خپله ځواني وساتي، د خپل حسن ساتنه پر ده باندې لازم ده، ځکه چې الله تعالی جل جلاله په ورځ د قیامت هم بیا پوښتنه ځین کوي چې ما تا ته ځواني درکړه، تا په کوم لار کې مصرف کړه. نو دوستانو، دغه ځواني د انسان لپاره د الله تعالی جل جلاله له طرف څخه ډېر غټ نعمت ده که انسان په دې باندې سر خلاص کړي او پوه شي. بیا خاص کر مخ دوستانو، د انسان مخ چې ښایسته وي او حسن ورباندې وي، بیا له هغه څخه هر سړی محبت کوي، له هغه سړي سره له هغه څخه څوک نفرت نه کوي. خو کله چې د انسان پر مخ باندې هغه دانې وي یا د انسان د مخ چې کم نور ده، کم حسن ده، هغه نه وي، بیا له هغه څخه هر کس نفرت ورڅخه کوي. نو لہذا دوستانو، دغه وظیفه وکړئ، انشاءالله ستاسو د مخ نور هم زیاتوي او ستاسو په مخ کې چې کمې دانې دي او له هغه دانو څخه تاسو هم بدوړئ، نور خلک هم د هغو دانو په وجه له تاسو هم نفرت کوي، نه د سره کیني. نو لہذا دغه وظیفه وکړئ، انشاءالله دا ټول به ورباندې ختم شي. بل دوستانو، زموږ اکثره ځوانان ګرځي پر دا میډیکل باندې یا ځي و ډاکټرانو ته له هغه څخه ګران ګران کریمان رخي او پر مخانو باندې مخي په هغه باندې مخ سموي یا د هغه مخ دانې ورباندې ورکوي چې پر هغه باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي، پر هغه سربیره هم بیا د مخ دانې نه ورکېږي. هغه لپاره هم دا وظیفه کافي ده. انشاءالله ډېر زر به د مخ هغه حسن بیرته دوباره راشي، هغه دانې به ورکې شي. تاسو د یادو دوستانو دغه کریمان چې دي دا د انسان مخ نور هم خرابوي، د انسان د مخ نور نه سموي، بلکې نور هم پر شا باندې بیایي، ځکه چې په دې کې یو قسم ته تیزاب دي. نو لہذا اکثرو ملګرو ته زه دا مشوره ورکوم له دې څخه پرهیز وکړئ، منع وکړئ، هغه قرآني آیاتونه چې دي په هغو باندې عمل وکړئ. انشاءالله ستاسو د مخ نور به ډېر خوندور او ښایسته شي او د مخ هغه دانې به په مکمل ډول ورکې شي. نو راځئ زه دوستانو هغه وظیفه درښیم، ډېره اسانه او خوندوره وظیفه ده، په دې باندې تاسو عمل وکړئ. خو تر دې مخکې یوه هیله لرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم ضرور شریک کړئ. او دوستانو بله یوه هیله د څه کوو هغه دا چې د جمعې مبارکې ورځ ده یو ځل درود شریف ټول ووایاست، راسې په مکمله توګه باندې ووایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو راسي دوستانو هغه وظیفه درښیم، هغه وظیفه دا ده چې ډېره اسانه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته به کله یو سړی راغی او د خپلو دانو د مخ د دانو شکایت یې ورته وکړي، بلکې د بدن پر اجزا پر هر ځای بې دانې ولې یا د مخ یا پر بل نور بدن باندې د هغه شکایت به ورته وکړي چې یا رسول الله د دې څخه ډېر په تکلیف یم، د دې یو علاج راوښیه. نو نبی علیه الصلاة والسلام به هغه سړی کېنوی او د خپله د شهادت ګوته د نبی علیه السلام مبارک ته د شهادت ګوته چې دا موږ تاسو یې په لمانځه کې پورته کوو پر اشهد ان لا اله دلته دغه ګوته پر خاوره باندې راکش که او دا تورې وویل بسم الله تربت ارغدنا بریقة باغدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. دغه تورې به نبی علیه الصلاة والسلام وویل او بیا به وروسته هغه ګوته چې په خاوره باندې به ککړه وه هغه بیا د هغه سړي پر هغه دانو باندې چې پر کم ځای به وي پر هغه ځای به راکش کړې او دغه تورې به ورباندې جوف کړو. نو دوستانو دغه یوه وظیفه ده ډېره اسانه ده چې دا په احادیثو کې هم راغلې ده. دغه حدیث له عایشې رضی الله تعالی عنها سره نقل شوی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به
له هر مریض چې براتلی او هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت کوي د دانو په باب باندې، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به دغه وظیفه ور باندې ویله او خپل غوته به پر خاور باندې راکشوله. نو اوس دوستانو چې د هر ځوان پر مخ باندې دانی وي هغه باید څرنګه عمل وکړي؟ هغه باید داسې عمل وکړي چې خپل غوته دی پر خاور باندې کیږي، هغه د شهادت غوته. کله چې پر خاور باندې کیښوله نو دغه توري دی هم سره وایي بسم الله تربت ارغدنا بریقتی بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. دا توري چې کله وویل بالا د دغه پر غوته پر د خاور راکش کی پر غوته دی جوف کی سی پر ارځای باندې بدانی پر مخ باندې پر بل بدن پر بل اجزا باندې پر غځای به راکش کی ټول ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به د مخ دانی ورکسی. دغه وظیفه د تقریبا پر لپسې یو جمعه د سهار لمانځه وروسته کولای شئ، د ماسپښین لمانځه، د مازدیګر لمانځه سهار وخت په اوداسه سره وکړي، ډیره خوندوره ده. که اودس نه هم کولای شي خو چې په اوداسه سره وکړي چې لمانځه فارغه سي متصل یې وکړي بیا ډیره خوندوره ده، ډیر زر تاثیر هم کوي. بل دوستانو د مخ د دانو د ورکېدلو لپاره او د مخ د حسن د ښایسته کېدلو لپاره یو علاج هم دا ده چې باید انسان د سهار لمونځ په پابندي سره وکړي. د سهار لمونځ سړی نه کی قضا، هر څوک چې د سهار لمونځ په پابندي سره کوي د سهار لمونځ نه قضا کوي ان شاء الله دغه مخ په ټول عمر تغیر نه وخوري، نه به خراب سي، نه به دانی ور باندې راوخیږي، نه به د دل مخ څخه حسن لاړ سي، بلکې د مخ سي کوم ښایست هغه به ورځ په ورځ نورم زیات سي. بیا خاص کر هغه خلک چې غواړي چې مخ می نور هم زیات سي، حسن پیدا کی او ښایسته سي، هغه باید یو تکلیف لابل وکړي د تهجد لمونځ دی کوي. ځکه چې کتابونو کې راغلي دي چې څوک غواړي چې زما د مخ نور زیات سي او زما د مخ ښایست زیات سي، زما مخ ښایسته سي، نو هغه د تهجد لمونځ په پابندي سره کوي ان شاء الله دغه په مخ کې به ورځ پر ورځ نورم زیاتیږي، رڼایي به زیاتیږي او مخ به ورځ په ورځ باندې ښایسته کیږي، د لرې بلا د مخ دی ځلیږي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مې خوښه سوې په دې باندې وظیفه باندې عمل وکړئ، یو جمعه مسلسل وکړئ ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به ستاسو د مخ دانې ورکې سي، ختم بسي او مخ به نور حسن پیدا کی او مخ به ښایسته کی.